تاسو وګورئ هغه د مسلمان د څو ودونو په اړه یوه وړه ټوکه وکړه. تاسې وګورئ هغه وایي چې اسلام اجازه ورکوي، اسلام تاته د 4 ودونو اجازه درکوي. هغه د قرآن کریم آیت په سمه توګه نقل نه کړه. هغه د سورة نساء 3 آیت یا په دې اړه داسې څه ویل. قرآن فرمایي ستاسو چې کومې ښځې خوښې وي 2 3 یا 4 نکاح کړئ، خو که تاسو د هغوی ترمنځ عدل نشئ کولی نو بیا یوازې له یو سره نکاح وکړئ. زه وایم چې د ځمکې پر مخ یوازینی مذهبي کتاب چې دا جمله پکې ده یوازې له یو سره نکاح وکړئ، هغه قرآن دی. پر ځمکه بل هیڅ داسې کتاب نشته. هغه په امریکا کې اوسېدلی، له یو ښکلې ځوانې امریکایي مېرمن سره یې واده کړی. مبارک دې وي. خو صبر صبر صبر. د امریکا احصایي موږ ته وایي چې په امریکا کې له سړو څخه 7.8 میلیونه ښځې زیاتې دي. دا ستاسو په هېواد کې نږدې 8 میلیونه اضافي ښځې دي سر. تاسو کې 8 میلیونه ښځې دي چې میړونه نشي موندلی. که په امریکا کې هر سړی واده وکړي بیا به هم 8 میلیونه داسې ښځې پاتې وي چې خاوندان نه لري. زه پوښتنه کوم چې د خدای په کتاب انجیل کې چې تاسو پرې فخر کوئ ستاسو د ستونزو څه حل دی؟ ټیپ ریکارډ شتون لري. مخکې له دې چې لاړ شئ تاسې اخیستلی شئ. د هر یو بیه $8 ده. که تاسو دا مناظره وګورئ جیمي سویګارډ په پیل کې په مونږ پورې خاندي. هغه وایي چې پوهیږئ ښاغلی دیداد، هغه وایي چې موږ په انتظار ځای کې سره خبرې وکړې او ښاغلی دیداد وایي چې مسلمانان کولی چې 4 ښځې ولري. اسلام د 4 ښځو اجازه ورکوي. هغه یوازې زه اصلاح کړم او وایي چې تر 4 پورې. ما ویل چې ښاغلی دیداده مسیحیت موږ ته یوازې د یو اجازه راکوي، نو ځکه ما باید په لومړي ځل تر ټولو غوره انتخاب کړی وای. نو هغه ویل چې تاسې وګورئ مسیحیت موږ ته یوازې د یو اجازه راکوي او ما باید تر ټولو غوره انتخاب کړی وای. ټیپ واخلئ. هغه وویل چې ما باید تر ټولو غوره انتخاب کړی وای، خو تاسو پوهیږئ چې هغه غوره انتخاب هم ونه کړ. وګورئ دا ټول ټلویزیوني مبلغان چې یو بل پسې دي هغې ټول د پادري ماروین ګورمنټ پیروي کوي چې مبلغ و. تاسو پوهیږئ ټلویزیوني مبلغ چې پر سکرین راڅرګندېږي او په میلیونونو خلک جادو کوي هغه له یو فحاش ښځې سره ونیول شو. جیمي بیکر له جیسیکا هند سره چې بله فحاشه وه. جیمي سویګارډ په اسود ډول په میاشت کې 2 ځله د خپل جنسي تسکین لپاره فحاش ته تلو. ما ویل تاسو پر مونږ خاندئ؟ تاسې احمقان یاست. ما ویل چې اوس خندا په تاسو ده. تاسې امریکایان ستونزې لرئ، تاسې برطانویان ستونزې لرئ، تاسې فرانسویان ستونزې لرئ، تاسې جرمنیان ستونزې لرئ او ستاسو په کتاب کې د دې ستونزو لپاره هیڅ حل نشته. هیڅ حل. اسلام ستاسو ستونزو ته ځواب ورکوي. طلاق طلاق طلاق. وروره د طلاق په اړه خبرې کوئ. تاسې پوهیږئ چې مسلمانان ورته په کوم نظر ګوري. کله چې تاسې ناسم چلند کوئ، کله چې تاسې د خپلو لارښوونو خلاف کار کوئ، تاسې ګرم یاست. بغیر له شکه داسې ښکاري چې عامو مسلمانانو ته دا نظر ورغلی دی. کله چې غواړئ خپل ښځې ته طلاق ورکړئ نو یوازې باید ووایئ طلاق طلاق طلاق، خو هغه باید په قرآن پوهېدلی وي. په قرآن کې یو سورت دی چې بشپړ نوم یې سورت طلاق دی، یعنې د طلاق سورت. تاسې باید دا لوستلی وي. سورت طلاق، طلاق د بېلتون معنی دی. په پیل کې ورور شوس ویل هغه له 2 کلونو راهیسې د قرآن مطالعه کوي. پوره 2 کاله. یقینا وګورئ چې قرآن څه وایي او بیا په قرآن ګوته نیسئ او وایي چې وګوره د قرآني تعلیمات سم نه دي، دا د عمل وړ نه دي، دا غیر منطقي دي. قرآن په اړه خبرې وکړه، د مسلمانانو په اړه خبرې مه کوه. تر هغه حده چې موږ بد مسلمانان لرو تاسې هم بد مسیحان لرئ.